خندوي. ستاسو د انتظار شیبې راکمومه. اوس به زموږ او ستاسو د ټولو لوی مکیل صاحب راسي او خپله عالمانه وینا به تاسو ته درې واروي. نو ستاسو انتظار شیبې پر اندازه راکموم. مکیل صاحب پر لارې دی، چکچکې ورته کوي، هغه دې راښکاره سو. چکچکې لا تر اوسه یې مغزه په قرار نه دي، لا تر اوسه یې مغزه پر قرار نه دي. چا چې ما سره وهلی سر په څنګ دی. محترم مکیل صاحب دا دې راښکاره سو. مکیل صاحب به اوس تاسو ته خپل عالمانه وینا وړاندې کړي. خپل د کاندیدۍ په اړه به ستاسو سره خبرې شریک کړي. لکه دا خبره دې ولې دومره لویه کړه، خو ختمه کړې به دې خلاص زه چې څه وینا وکړم. مکیل صاحب دا ټول خلک چې ما راجمع کړي دي خپله عالمانه وینا ورته وړاندې کړي. د وینا زو د وینا زو زه چې په وینا پوهېدلم نو ته مې چېشته نیولي. مکیل صاحب ته غم مه کوه، وینا ما دا د پر ورقه درته لیکلې دي، ته ماز د مخه وایه. وای زه نو په خط پوهېږم، زه چې په خط پوهېدلی. وروره ولې په خبره نه پوهېږي، خو ګوره دغلته چې ته سړی ولې خجالته کوې. مکیل صاحب ته غم مه کوه، هغه غم دې ما خوړلی دی. څنګه ته ما دلته ما پټ که زه بیا تا ته وایم، ته بیا دوی ته وایه. نه اوس داسې بدبخته انسان یې. دغه نو لاس کې ونیسه، خلک داسې نه وایي خلکو ته په شرابونه شرمه. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د مشرانو کشرانو، د مشرانو کشرانو، حضور ځوانانو خوندو ورونو په اجازه، سپین ږیرو خویندو ورونو په اجازه، اول السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لاجکم اول السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله مو راوله په خیر راسئ، هر کله راسئ. خدای هم راوله هر کله راسئ، په خیر راسئ. زه هر وخت ستاسو په چوپړ کې یم، که زه وکیل سوم د ټولو وطنوالو خدمت به وکړم. زه هر وخت ستاسو په خدمت کې یم، که زه وکیل سوم د ټولو هېوادوالو خدمت به وکړم. موږ ستاسو هرې غوښتنې ته مثبت جواب وایو انشاءالله. موږ ستاسو غوښتنو ته مثبت جواب وایو انشاءالله. مکیل صاحب هغه زما ورقه پر میز راڅخه پاته شوې ده، هغه راکه غلط شوی یم. زما ورقه په میز پاته شوې، هغه راکه غلط شوی یم. اوف زه ستا سره څه وکړم؟ زه تا سره څه وکړم؟ زه داسې وکیل نه یم چې یوازې خبرې کوم، عملي کار درته کوم. زه داسې وکیل نه یم چې خالي خبرې کوم، زه عملي کار تاسو ته کوم. زه به ستاسو برق در سم کړم. زه به ستاسو برق در سم کړم. تاسې ما ته راکړئ، که مې برق در سم نه کوي بیا زه ملامت یم. تاسې ما ته راکړئ، که ما برق سم نه کړي بیا زه ملامت یم. وایم که مې خپلې خبرې عملي نه کړې دلته مې په دار کړئ. که مې خپلې عملي نه ولې ښه که مې خپلې خبرې په عملي نه کړې دلته مې په دار کوي. تاسو خو زما د پلار په کارنامو خبر یاست. تاسو خو زما د پلار په کارنامو ټول خبر استئ. د ویلو ضرورت یې نه وینم. د ویلو ضرورت یې نه وینم. زما پلار خو تاسو ټول پېژنئ ښه چې ډېر وطن پاله سړی و. ما پلار خو ټول پېژنئ چې څومره وطن پاله سړی و. که زه کامیاب سوم زه به ستاسو ټولې غوښتنې در پوره کړم. که زه کامیاب سوم ستاسو ټولې غوښتنې پوره کوم. وکیل صاحب دا درېیم کال دی چې ستا ملګرو زما په کور کې اړولي دي. زما د کور نری لکې ته هم په خبر یې مګر سر نه خلاصوې، ته به زموږ نورې غوښتنې څنګه را پوره کړې صاحب؟ والکه بابا کېنه، اعصابو کې د ډز شی چټي ځان نه لګوئ. کېنه کرار یاره. زه به ستاسو غږ د پارلمان له لارې تر حکومته ورسوم. زه به ستاسو غږ د پارلمان د لارې پهلوان د لارې دغه ته ورسوم، حکومت ته. پهلوان نه پارلمان. اوف پزه دې را پرې کړه. ټول خلک خبرې کوي خو عملي کوي یې نه. ټول خلک خبرې کوي خو عملي کوي نه. زه داسې وکیل نه یم چې تش خبرې کوم، زه به خپل خبرې خامخا عملي کوم انشاءالله. زه داسې وکیل نه یم چې خالي خبرې وکړم، زه به خپلې خبرې حتما عملي کوم انشاءالله. زه به مکتبونه در جوړوم. سړکونه به هم درته جوړ کړم. سړکونه به حتما جوړوم. تاسو هر امر کوئ زه به یې پر ځای کړم انشاءالله. تاسو چې هر امر کوئ زه ستاسو خدمت کړم انشاءالله. که ژوندي وو سنا ته به پاک نفسه خلک دسته وو. که ژوندي وو سما ته به حتما پاک نفسه خلک لیږو. سرنا نه سنا، پاک نفسه نه پاک نفسه. سنا نه سرنا. او وکیل صاحب ته زما په رقم مه وایه خو. ته زما په رقم مه وایه هو.
زه دلته له تا سره واده کوم. زه دلته له تا سره واده کوم. واده نه وکیل صاحب، واده نه، واده نه وکیل صاحب، واده چې زما د دفتر دروازه به هر وخت ستاسو پر مخ خلاصه وي. زما د دفتر دروازه به هر وخت ستاسو په مخ کې خلاصه وي. شپه ورځ به مو خدمت ته ولاړ یم. شپه ورځ به مو خدمت کې ولاړ یم. د کونډیانو پر سر به مو پوړنې ور واچوم. د کونډو په سر به څادرونه واچوم. د یتیمانو شلېدلي ګرېوانونه به ور وګنډم. خیاط زویه، زه خیاط یم. دا وینا د یتیمانو ګریوانونه به وګنډم. تاسو خو ما ښه پېژنئ، همدا د کلي د غره پر سر چې به ورته کښېنستم. تاسو خو ما ښه پېژنئ چې د کلي د غر په سر به ورته کېناستم. دا د انګرېزانو یو ټانک خطا نه راڅخه درلوده. د انګرېزانو یو ټانک به رانه خطا نه وته. چې دا راښکاره به سو ما به اور پر بل کوي. چې دا راښکاره به سو ما به اور بل کو. اونډرا ولاکه د چا زړه ته ولېږي. اونډرا ولاکه چا زړه ته ولېږي. وکیل صاحب ښځې پېژنو، یو کال وشو تاسو مو څخه پیسې اخیستې، ول برق راولم نه مو برق راوسې نه مو پیسې راکړې. اوس به تا څنګه موږ باور وکړو؟ هلکه ځوانه وینه دې ګرمه ده، کښېنه لکه سړي غوندې کښېنه، خبرې وکړو. کښېنه خبرې دې خلاص کړو. وکیل صاحب وکیل صاحب دا پښې مې بیخي وچې سولې. خپې مې بیخي وچې سولې. تا خبرې مه کوه چې زه تا ته کوم. دا خبرې مه کوه چې زه تا ته کوم. او ما خبرې کوه چې ما پر ورقه درته لیکلې دي. ما خبرې کوه چې ما درته په ورقه لیکلې دي. وکیل صاحب وکیل صاحب یو څو خبرې خو د ځانه ورته وکړه. یو څو خبرې ورته د ځانه وکړه. ولاکه تورې لا درته وم، دا ستا په دا نس کې خو به مې یو شی مې د ځانې ورته وځې ولاکه درته وکړم. ولاکه درته وکړم، ستا په نس کې څه دي؟ زه در څخه ولاړم. هلکه ولې مې ودرېږه، خبرې مې ولې مې ورته ویې که خبرې ودرېږه، ورته ویې که خو خلک ستا د دا آخري خبره وکړم. وروره قربانم شم که څوک پوه شوي هم د هغې نه مهرباني وکړه، څوک نه وي پوه شوي، څوک چې پوه شوي هغه ناپوه دي پوه کړي. ډېره زیاته مننه کوو له شیري څخه او له یرمل څخه. واقعا څو شېبې د ټولو په شونډو باندې مسکا راوستله، خو موږ هیله لرو چې همداسې مو تلپاتې په شونډو باندې مسکا واوسي. د خپرونې په دې برخه کې